څو ورځې مخکې په ننګرهار کې د نیالګیو کښېنولو کمپاین پیل شو چې ډیری خلک نیالګي اخلي او کښېنوي. د ننګرهار اوسیدونکی مستقیم پردیس وایي د پسرلي په نږدې کېدو سره هڅه کوي کور کې نیالګي کښېنوي چې چاپیریال ورسره ښکلی او هوا پاکه شي. یو څه د ثواب په خاطر باندې او یو څه د دغه په خاطر باندې چې د هوا د صافوالي د چټلتیا په خاطر باندې چې چټلتیا جوړیږي نو بوټی چې وکرل شي هغه ښه راځي. او مطلب دغه یو بوټی چې دی تقریبا 10 کسانو ته د تنفس زمینه برابروي. د ننګرهار یو بل اوسیدونکی مسلم مومند وایي هر کال سلګونه زره نیالګي کېنول کېږي خو ساتنه یې نه کېږي او پر خلکو غږ کوي چې د بوټو کېنولو وروسته یې باید ساتنې ته زیاته پاملرنه وکړي. په ټول افغانستان کې تقریبا 1500 لکه پورې 400 لکو پورې نیالګي کرل کېږي که نه هر کال. او بیا چې دی د دې پالنه او ساتنه صحیح نه کېږي، پالنه یې نه کېږي نو زما خپله په خپل ځان باندې په خپلو خلکو باندې دا څوک چې بوټي وړي کري باغونه کري د دې پالنې ته توجه وکړي. د نیالګیو پلورونکی راز محمد وایي تیر ته یې سږ کال نیالګي ښه او خلک یې هم خوښوي. د تیر کال په پرتله داسې وه چې بوټي ټول پیوندي دي تصدیقي دي په بیل باندې ورکوو او هر شاته چې ورکوو موږ یې په خپل تصدیق باندې ورکوو. بوټي ماشاءالله ټول تصدیقي او ښایسته بوټي دي. د هیواد اوسیدونکي د نیالګیو کېنول د چاپیریال په پاکوالي او سمسورتیا کې یو غوره ګام ګڼي خو له اړونده ادارو غواړي چې د نیالګیو کېنولو ترڅنګ د هغه ساتنې ته هم پاملرنه وکړي چې هر کال میلیونونه افغانۍ پانګونه بې ځایه لاړه نشي.